السلام علیکم ګرانو ملګرو. نن ورځ به په دغه کلاس کې زه تاسو ته د انګلیسي ژبې یو څو مهم لغاتونه وایم چې دا په انګلیسي ژبه کې ډیر زیات استعمالیږي. دې په زده کولو سره به ستاسو انګلیسي ډیره قوي سي. نو ملګرو دغه ویډیو د کلاس تر پایه پورې وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. نو راځئ چې کلاس شروع کړو. لومړی لغات دی ایکسپلوژن. ایکسپلوژن معنا چاودنه. بل لغات پروټیسټ. پروټیسټ معنا مظاهره. بل مهم لغات چې دی ګریټفول. ګریټفول معنا منندو یا شکرګزاره. او بل لغات چې دی ورلد وار. ورلد وار معنا نړیوال جنگ. ورلد نړیوال ته ویل کېږي، وار معنا جنگ. یوزفول معنا ګټور یا فایده‌مند. بلیم د بلیم معنا تهمت یا تور لګول. بل مهم لغات ګرانو دوستانو فولش معنا احمق یا کمعقل. او بل لغات چې په انګلیسي کې زیات استعمالیږي immediate معنا سمدلاسه یا سمدستی. بل لغات fearless. د fearless معنا زړور یا بېویرې چې ویره ونه لري. بل مهم لغات چبي معنا غوټ. بل دی سټینک. د سټینک معنا د بدبویي یا بدبویه. او بل مهم لغات چې دی کیپیبل معنا لایق یا وړ. بل لغات لوفر معنا بیکاره چې بیکاره ګرځي، کوم کاروبار یا وظیفه نه لري. بل لغات ماد معنا لیونی. بل دی هیل. د هیل معنا د جهنم یا دوزخ. بل لغات چې د زیات استعمالیږي الټرنیټ بدیل یا په یوس کې. ایموشنل معنا جذباتي یا احساساتي چې زر غوسه کیږي یا زر خفه کیږي. ایموشنل. بل لغات فار انسټنس د مثال په ډول. بل دی الون معنا یوازې. بل مهم لغات بیر اپ معنا برداشت کول یا زغمله. پول باک. د پول باک معنا د شاته کېدل یا په شا تلل، تګ کول. بل لغات کرټینز. د کرټینز معنا د پردې. بل دی اینګر. د اینګر معنا د غوسه. دا ناون ده، که انګریسي بیا ویل کېږي غوسه ناک. بل مهم لغات دی ډیل وید معنا مخامخ کېدل. بل دی ډیکلاین معنا ردوله. بل لغات دی چکل. د چکل معنا د ورو خندل یا مسکا کوله. بل دی بولی معنا بدماش. بل مهم لغات چې دی د سټرینج معنا د نااشنا یعنی چې یو شي سره بلد نه وي، دې ته ویل کېږي سټرینج.
بل دی nonsense. nonsense د nonsense معنی ده بې معنی یا بې فایدې چې هیڅ فایده ونه لري، هیڅ مطلب یا مفهوم نه لري، دې ته ویل کېږي nonsense. بل دی forward. forward د forward معنی ده مخکې. بل لغات دی laziness. laziness د laziness معنی ده تنبلي یا سستی. بل لغات دی noon. noon د noon معنی ده غرمه، که afternoon سی بیا ویل کېږي ماسپښین ته. دا noon معنی غرمه یا د غرمې ټیم. بل دی other than. other than د other than معنی علاوه پر دې یا سربیره پر دې. بل دی arrive. arrive را رسیدل، یو ځای ته رسیدل. بل دی luggage. luggage د luggage معنی ده سامان یا شیان. معمولا دا لغات کله چې تاسو له یو هیواد څخه بل هیواد ته ځئ بکس ځان سره وړئ، هغه بکس کې شیان وي یا نو هغو شیانو ته اکثریت لغات چې استعمالیږي لګیج ویل کېږي. په ایرپورټ کې دا لغات ډېر زیات استعمالیږي. بل دی arrogance. arrogance د arrogance معنی ده تکبر یا غرور. بل دی cheating. cheating cheating معنی دوکه، له چا سره دوکه کول، خو نه دا cheating معنی دوکه. بل لغات چې زیات استعمالیږي په انګلیسي ژبه کې معمولا په زیاتو ورځنۍ خبرو اترو کې کارول کېږي، هغه دی swear. swear قسم خوړل یا قسم کول. بل دی faith. faith د faith معنی ده ایمان. بل لغات چې زیات استعمالیږي military. military معنی نظامی. بل لغات دی hate. hate د hate معنی نفرت یا کرکه. بل دی disease. disease معنی مریضی یا ناروغی. بل دی otherwise. otherwise معنی کننو. بل دی whole. whole whole معنی ټول. بل دی useless. useless معنی بې فایدې بې ګټې. useless. بل دی sign. sign معنی امضا کوله. بل لغات دی happiness. happiness خوشحالی یا نیکمرغي. بل دی sadness. sadness معنی خفګیانه. بل لغات چې دی summit. summit معنی سرمشریزه، یعنی چې یو غونډه چې د لوړپوړو چارواکو لپاره نیول کېږي یا جوړیږي، هغې غونډې ته ویل کېږي summit سرمشریزه، چې نړۍ باچاهان پکې یو ځای کېږي. بل دی fall. fall د fall معنی ده غورځېدل، له یو ځای نه ښکته غورځېدل، دې ته ویل کېږي fall. fall بله معنی ده مني ته هم ویل کېږي، یعنې موږ په کال کې 4 موسمونه لرو، نو د مني موسم ته fall ویل کېږي fall. بل لغات thieves. thieves معنی غله یا لوټماران. بل دی please. please معنی خوشحالېدل یا څوک خوشحاله کوله.
بلې complaint معنا شکایت. بلې اron معنا ګټل. بل لغاتي باس معنا مشر یا رئیس. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.